دې وظیفې په برکت به الله روزي د ستا داسې پراخه کړي چې د ستا نسلونه به هم نشي ختمولی. تر د نسلونو پورې به د ستا دا روزي داسې پراخه وي. کله چې دا وظیفه هم په دې طریقې سره ته پابندۍ سره کوې او هغه وظیفه ده د یا کریم و یا رزاق وظیفه ده. داسې مبارکه وظیفه ده چې د دې وظیفې سره الله تعالی تمام مخلوقاتو ته روزي رسي. بیا دا وظیفه چې دا یا رزاق خصوصا په دې کې الله جل شانه د دې سره یو موکل پیدا کړی دی چې د هغې موکل نوم دی یحوائیل. او دا یحوائیل الله تعالی په باغات و نباتاتو د دې په دې پرورش باندې الله تعالی چې کوم دی مقرر کړی دی او د دې په ذریعې سره دغه چې دی بندگانو ته هغه روزي رسي. کم انسان چې د یا رزاق دا یا کریم و یا رزاق وظیفه ډیره وکړه، داسې ډیره وظیفه هم وکړه چې د ده په خولې باندې هر وخت یا کریم و یا رزاق و یا کریم و یا رزاق و یا کریم یا رزاق چې دا وظیفه د ده په دې خولې باندې هر وخت جاری و ساری وي، نو الله جل شانه به د روزي داسې پراخه کړي چې تر د نسلونو پورې به د روزي پراخه وي. نو دا یو ډیره زبردسته وظیفه ده. مختصر ویډیو مې ورته وکړه، ډیره زبردسته وظیفه ده. نو بالکل تاسو کولی شئ، تاسو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر کس هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.